سلامونه رابولم مو د نن ورځې تازه خبرونو ته. لومړی هم د هند او پاکستان ترمنځ روانې جګړې ته. سره له دې چې د دواړو لخواو سخته جګړه روانه ده، خو د الجندر سنګ ډیلو چې د پټانکوټ ښار مشر پولیس افسر دی وویل چې له دواړو خواو نه ډزې روانې دي، خو دا لا معلومه نه ده چې دا د ډرون له امله دي که نور څه. هغه وویل چې د هوایي دفاعي سیستم فعاله ده او پرله پسې چاودنې اورېدل کیږي. زموږ کار دا دی چې خلک خوندي وساتو، نو موږ سمدلاسه بلیک آوټ یا روښنایي بندیز نافذ کړی او خلکو ته مو وویل چې په کورونو کې پاتې شي. د هندوستان پوځ ویان سنیل بارتوال وویل چې د جمو په سیمه کې د هوایي دفاعي سیستمونه فعال دي، بلیک آوټ لا هم برقرار دی. د پنجاب د تعلیم وزیر هرجوت سنگ بینس وویل د روان حالت له امله دا امر شوی چې د پنجاب په ټول ایالت کې به ټول ښوونځي، پوهنتونونه او کالجونه په بشپړه توګه د 3 ورځو لپاره بند وي. دا اعلان په داسې وخت کې شوی چې هندي چارواکي وایي چې د پاکستان بریدونه کشف شوي دي چې څو ځایونه یې هدف ګرځولی، بشمول پنجاب، خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. وسلوالو اسرائیلي امنیتي ځواکونو د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې 3 ښوونځي تړلي دي. په پولنډ کې د وارسا پوهنتون کې یوه ښځه د تبر په برید کې وژل شوې. پولیس وایي پوهنتون ویلي چې هغه د کارکوونکو له ډلې څخه وه. په سویلي افریقا کې د یو خبریال او د هغه د ملګري جسدونه موندل شوي دي چې ډیر وخت پرې تیر شوی او د خرابېدو په حالت کې وو. ځایي رسنیو ویلي دي پولیس وایي چې د انسان پاتې شونې موندل شوي، خو لا هم د ډي ان اے ټیسټ ته اړتیا ده ترڅو د هغوی پیژندنه وشي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سیبیا ویلي دي د روسیې 3 ورځنی یو اړخیزه اوربند بې فایدې تمام شو ځکه چې بریدونه لا هم روان دي. د پاکستان سوپر لیګ غواړي چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د روان کړکېچ له امله د پاتې لوبو ځنډولو ته کتنه وکړي. ډونالډ ټرمپ د برتانوي فولادو او المونیمو باندې 15 سلنه محصول لرې کړ او د ډیرو موټرو صادراتو باندې مالیه له 20.5 سلنې نه 10 سلنې ته راکمه کړه. په بدل کې د بریتانیا حکومت وایي چې د امریکایي محصولاتو باندې مالیه لرې کوي او د غوښې په بازار کې برابر لاسرسی ورکوي. ډاکټران او د حماس تر کنټرول لاندې د عامه روغتیا وزارت وایي د غزې په ښار کې د اسرائیلو بریدونو له امله لږ تر لږه 30 فلسطینیان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي چې یو مزدحم رستوران او بازار یا هدف ګرځولی و. روسیه وایي چې 80,000 هوایي مسافر د اوکرایني ډرون بریدونو له امله بند پاتې دي. د کولمبیا پوهنتون کې لسګونه فلسطین پلوه مظاهره کوونکي نیول شوي دي. 4 کسان چې هڅه یې کوله د کب نیولو کښتۍ له لارې 100 میلیونه پاونډه ارزښت لرونکي کوکاین قاچاق کړي بندیان شوي دي. یو سړی چې د انګلستان په بیلابیلو ځایونو کې له 500 نه ډیر ATM ماشینونه لوټ کړي او شاوخوا 40,000 پاونډه یې غلا کړي 4 کاله بند باندې محکوم شو.